ښځې چې کله کوز ورکولو ته زړه وشي یا هم د خپل خاوند سره د معاملې کولو ته زړه وشي نو کوم اشارې کوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بومري نشان ووهئ. مننه. د مېرمنې یا د خپلې ښځې د خاوند سره د معاملې کولو ته په کوم وخت کې زړه کېږي او کومه اشاره کوي. د ویډیو تر پای راسره اوسئ ترڅو مطلب ښه ځان پوه کړئ. اکثره داسې نارینه دي چې دوی نه پوهېږي چې مېرمنې یې څه غواړي او کوم ډول او په کومه طریقه غواړي چې د خپل خاوند سره یو ځای شي. د دې لپاره تاسو کولی شئ چې دغه طریقه استعمال کړئ او خپل ځان پرې پوه کړئ چې مېرمنه څنګه غواړي چې له ما سره یو ځای شي. د دې تر ټولو بهترین وخت هغه دی چې کله مېرمنه تاسو سره په یوه کوټه کې وي نو تاسو ته دوه اشارې کوي. لومړی، تاسو ته ډېر خاندي. کله چې مېرمنې ډېرې خندا وکړه او هغه خندا چې تاسو ته یې کوي نو پوه شئ چې بېګا ته یې د پښو جګولو وخت دی او غواړي چې پښې پرې جګې کړي او له دې سره تر بیخه پورې معامله وشي. دوهم، تر ټولو بهترینه طریقه یې دا ده چې او دغه وخت دی کله چې مېرمنې سکس یا کوروالې ته زړه وشي نو بیا د خپله ژبه باسي او ننباسي او خپلې شونډې په غاښونو سره کېکاږي. دغه دوه لاملونه کېدلی شي چې د مېرمنې کوروالې ته زړه وشي او تاسو پرې ځان پوه کړئ چې بېګا ته د مېرمنې اجل راغلی تر څو د هغې مورچل وډزوئ. نو هر وخت چې تاسو کله کوروالی کوئ نو په دې مه کېږئ چې باید زه دستي خپل ځان خلاص کړم او ځان فارغه کړم. نو باید دې نه هم تاسو ګټه واخلئ چې څنګه د مېرمنې کوروالې ته زړه شوی او څنګه د مېرمنې سره یو ځای شو. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.